سلامونه دوستانو د دې وکړي چې روغ جوړ واسطئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دوستانو نن ته په دې باره کې ویډیو لرو چې په دې ورځو کې په سوشل میډیا کې دا خبره ډېره ګرمه روانه ده چې ستاسو د موبایل بیټریګانو کې یو رقم لیم د نوې بیټریګانې بازار ته راغلي دي چې هغه لیم پرې لګېدلي او نه پوهېږم دغسې خبرې دي چې هغې موبایل ته که چېرته یو شمېره د هغې نه زنګ راغی او تاسو چېرته جواب ورکړو نو ستاسو د موبایل بیټرۍ په خپل سري توګه چاودنه کوي او کېدای شي تاسو ته هم زیان واړوي، ستاسو کورنۍ ته هم زیان واړوي، ملګري او دوستان یې. نو دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دا خبره زه شریکوم چې آیا دا خبره حقیقت لري او که نه لري. بعضې ټیک ټاکونه به دوستانو تاسو لیدلي، ما ته بعضې خلکو رالیږلي دي چې موبایل یې په جب کې چاودنه کړې ده. نو دوستانو غواړم په نننۍ ویډیو کې په همدې باره کې تاسو ته وغږېږم او عملاً یې تاسو ته وښیم چې آیا دا خبره حقیقت لري او که نه لري. نو دوستانو که چېرته مو ویډیو ولیده او خوښه م شوه د دوستانو سره یې شریکه کړئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو غواړم چې د همدې موضوع باره کې تاسو ته مفصل معلومات درکړم او عملاً یې تاسو ته وښیم چې آیا دا خبره حقیقت لري او که نه لري. نو دوستانو راځئ چې تاسو ته یې زه عملاً وښیم او ستاسو په مخ کې زه بیټرۍ د سیګنل کوم دغې چې پرې لګولی لیبل هغه هم زه خلاصوم، زه ګورم چې زما موبایل چاودنه کوي او که نه کوي. نو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو راځو ویډیو عملاً شروع کوو او دا طریقه چې کومه ما تاسو ته مخکې وویلې دا طریقه زه دلته استعمالوم چې رښتیا هم بیټرۍ چاودنه کوي او که نه کوي. دا یو موبایل دی دوستانو، ښه نارمل کار کوي، په دې کې هم بیټرۍ ده. هغه سوشل میډیا کې چې کوم لیم مشهور شوی دی چې دغه ستا په بیټرۍ کې کوم لیم وي که دا تاسو چېرته وویسته ترېنه نو ستاسو موبایل چاودنه کوي او هم که چېرته ستاسو موبایل ګرم شو او هغه لیم ورسره راګرم شو نو د هغې له وجې هم دغه کوي، چاودنه کوي. او بعضې خلک خو داسې هم وایي چې د یو شمېرې نه زنګ راځي، که چېرته هغې زنګ ته تاسو جواب ورکړو نو ستاسو موبایل په خپل سري توګه چاودنه کوي. نو دوستانو زه راځم دا خبره تاسو ته ثابتوم چې آیا دا خبره حقیقت لري او که نه لري، آیا زما موبایل بیټرۍ رښتیا هم چاودنه کوي او که نه کوي. نو دوستانو دغه د موبایل ما یې پاسورډ هم خلاص کړ، ښه نارمل کار کوي. زه تاسو ته عمل ښیم، دا سیټینګ ته هم لاړم، دا یې ګیلري ده. دوستانو دا راځي اوس کور خلاصوم، تاسو به یې وګورئ. هغه کوم لیم چې په سوشل میډیا او ټیک ټاک کې خلک یادوي او خلکو ته یې تشویش ورچولی دی چې دا لیم به نه خلاصوئ چې ستاسو موبایل چاودنه کوي. زه اوس عملاً دلته خلاصوم. دا د دوستانو دا بیټرۍ ده، دا زه اوس بیټرۍ ته زه راوباسم، تاسو به یې وګورئ. نو تاسو به یې وګورئ اوس چې زه د دې دا لیم راوباسم. هغه کوم لیم چې په سوشل میډیا کې خلک یادوي دوستانو هغه دغلته دی، وایي چې د دې پوښ لاندې دی. هغه زه تاسو ته اوس ښیم. دا به تاسو دوستانو دغسې خلاص کړئ او وایي چې او دا کوم لیم چې پرې لګېدلی دوستانو دا هغه د سمسنګ هغه لوګو ده، وایي چې په دې کې سیګنال دی او که چېرته زنګ راغی او دا تاسو ایسته کړی نو دا په خپل سري توګه چاودنه کوي. او بعضې سوشل میډیا کې خو بعضو خلکو دا آواز هم ګرمه کړې ده چې زنګ راځي او که چېرته تاسو دا لیم ترېنه ایسته کړی نو ستاسو موبایل چاودنه کوي. نو زه دوستانو دا لیم ترې اوس ایسته کوم. په اصل کې دوستانو دا زه ور رالرې کړم، دا وګورئ دوستانو دغه لیم یادوي. دا په اصل کې دوستانو نه لیم دی، داسې یو هغه دغه ده لوګو ده چې سمسنګ کمپنۍ په دې بیټریګانو خپله لګولي. بعضې یوټیوبرانو او ټیک ټاکرانو دا موضوع ګرمه کړې، داسې خپل ټیک ټاکونه او یوټیوبونه پرې مشهوروي چې والله موبایل چاودنه کوي. بعضې د دروغو ټیک ټاکونه یې هم ډک کړي دي چې تیاره دغه کړی موبایل په څه شي باندې چاودنه ورکړي او وایي چې زموږ موبایل د دغې لیم د وجې چاودنه کړې ده. نو دوستانو نه دا چاودنه کوي او نه څه کومه بله خبره شته. هسې دوستانو تاسو ته یې تشویش اچولی دی. دا وګورئ دوستانو دا لیم ته یې ما راخلاص کړو، هېڅ خبره هم نشته. دا زه بېرته وربندوم
دا لیم ته ما خلاص کړ. دا چې ما دوستانو خلاص کړ دا وربند مې کړ دا اوس بیرته موبایل کې اچوم. نو دا دوستانو زه بیرته اوس ور اچوم زه ګورم چې دا چاودنه کوي او که نه کوي. دا زه چالانوم بیرته. دا وګورئ دوستانو موبایل په نارمل توګه دا چالان شو نه یې چاودنه وکړه او نه کومه بله خبره شته. داسې ټیک ټاکرانو یوټیوبرانو کوم چې نوې دغه راغلي دي غواړي په دروغو ویډیوګانو باندې خپل ځان مشهور کړي. دا موبایل دوستانو لږ خلاص شي زه ستاسو ته عملاً ښیم چې هېڅ کوم مشکل پکې نشته. دا دی دوستانو ما کوم پاسورډ چې ما مخکې ورکړی هماغه پاسورډ مې ورکړو. دا دی سیټینګ ته یې لاړم نه کومه چاودنه کوي. دا د ګیلري ته یې لاړم هېڅ کومه خبره نشته. هغه کوم لیم چې په هغه بیټریګانو باندې لګېدلی هغه بیټریګانې نوي راغلي هغه لیم په اول نه لګېدلی هغسې یو کاغذ دی. دغه دی دوستانو هسې د اوسپنې شکل یې ورکړی دی خو څه خبره پکې نشته. دا دی دوستانو ما ته یې خلاص کړه نه یې کومه چاودنه وکړه او نه کومه بله خبره شته. نو بعضې یوټیوبران دي ځان پې هسې مشهوروي. که چېرته څوک غواړي چې مارکیټینګ او دغه ځان ته وکړي نو باید حقیقي ویډیوګانې جوړېږي خلکو ته پکې داسې یو څه ځای په ځای کې چې خلک هم ته یو ګټه واخلي او خپله دې ته هم ته یو ګټه ورسېږي. نو باید داسې ویډیوګانې جوړې نه کړي چې خلکو ته غلط ذهنونه یې ورته خراب کړي. نو دوستانو دا د عملاً ما تاسو ته وښودو که مشکل ترې نه جوړ نه شو. هیله ده چې ویډیو نه هم خوند اخیستی وي او دا ویډیو دوستانو نورو خلکو سره هم شیر کړئ او چې خلک هم وګوري چې دا خبره هسې دروغ ده. په ټیک ټاک کې ډېره مخکې ډېر هوا یې اخیستی دی خبرې چې دغسې لیم راوتی دی موبایل هم چاودنه کوي او زنګ راځي. هېڅ داسې کومه خبره نشته. نو دوستانو دا ویډیو چې ما مجتبی شمي تاسو ته جوړه کړې وه تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.